بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه لیکچر کې موږ د یونیک انډیکس په هکله زده کړه وکړو. یونیک انډیکس کله چې په کوم کالم باندې عملی شي یا اپلای شي، هغه کالم کې موږ بیا تکراري ډیټا نشو انسرټ کولی. یعنی کوم کالم چې د یونیک انډیکس څخه برخمن وي، هغه بیا تکراري ډیټا نه مني او هیڅوک نشي کولی چې هلته د یو ریکارډ دوه ځلې انټر کړي یا انسرټ کړي. په کوم کالم کې چې د یونیک انډیکس څخه کار اخیستل شوی وي، هلته بیا هیڅوک نل په نوم ویلیو چې د هغه نشي انسرټ کولی یا نشي ساتلی. مونږ کولی شو چې کلسټر او نان کلسټر انډیکس هم یونیک کړو. کله چې په یو کالم باندې مونږ پرایمري کی ولګوو یا یونیک کانسټرینټ څخه ګټه واخلو، په هغه کالم کې اتوماتیک ډول هممهاله ورسره یونیک انډیکس هم جوړیږي. د یونیک انډیکس جوړېدل دپاره موږ بیا هم هغه پخوانی کویري یا سکرپټ کاروو کوم چې موږ په تیرو لیکچرونو کې کارولی و، او یوازې دلته د انډیکس څخه مخکې یونیک کیورډ چې ده ور اضافه کوو او نوره کویري چې ده په همغه شکل کې لیکو کوم چې موږ په تیرو لیکچرونو کې زده کړه کړې وه. بیا هم که چیرې موږ د انډیکسز په هکله معلومات وغواړو چې ترلاسه یې کړو، هغه دپاره دغه سټور پروسیجر بیا هم موږ کارولی شو. موږ ورته ویلی شو چې اکزیکیوټ یعنې رن شه دغه سټور پروسیجر چې اس پی یعنې سیسټم سټور پروسیجر هیلپ انډیکس، او هغې نه وروسته موږ د ټیبل نوم ورکوو. د یونیک انډیکس جوړېدو دپاره موږ ځو اس کیو ایل سرور ته، او دلته زه بیا هم اریوب زازي ډي بي کاروم، او زه بیا هم ورته وایم چې کریټ یعنې جوړ شه څه شی یونیک انډیکس، او دغه یونیک انډیکس ته زه نوم ورکوم، او زه غواړم چې کوم ټیبل باندې چې زه دغه یونیک انډیکس جوړ کړم، هغه د آن څخه وروسته د هغه ټیبل نوم ورکوم، او هغې څخه وروسته په دغه ټیبل کې چې په کوم کالم باندې زه دغه انډیکس غواړم چې اپلای شي، هغه کالم نوم ورکوم او یو آرډر ورکوم. زه بیا هم غواړم دوستانو که تاسو وګورئ دلته زما سره د اریوب زازي ډي بي کې ټیبل فولډرز کې او د اریوب رایټرز په ټیبل کې چیرې زه کالم ته لاړ شم، تاسو وینئ چې دلته زما سره آی ډي په نوم یو کالم موجود ده، او که انډیکسز ته لاړ شم تاسو وینئ چې انډیکسز فولډر کې زما سره هیڅ ډول انډیکس نشته. زه غواړم دغه کویري رن کړم، زه اکزیکیوټ کوم، یعنې کمانډز کمپلیټ سکسسفولي شو. که زه چیرې دغه انډیکسز فولډر ریفریش کړم، تاسو به ووینئ چې دلته زما سره د یونیک په نوم یعنې آی ایکس اریوب رایټرز آی ډي په نوم یو انډیکس جوړ شو. تاسو زما سره دلته یو انډیکس جوړ شو، او تاسو کولی شئ چې دا هم ډراپ کړئ یعنې ډیلیټ ورته ووایئ. دوستانو دا اوس زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع. تر بل لیکچر پورې مو په لوی چیغه سپارم. الله مو مل شه.